اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. هیله ده چې روغ وئ، سلامت وئ. د نوي درس موضوع ده معادلې. هغه معادلې چې مستوي حل ولري هغې ته معادلې ویل کیږي. د دې لپاره چې موږ د معادلو کیفیت مقایسه کړو، د حساب څلورګونو عملیو څخه استفاده کوو: جمع، منفي، ضرب او تقسیم. دلته دوه معادلې لیکو. یوه معادله لیکو چې 2x منفي 8 مساوي 0. یوه بله معادله لیکو چې x مساوي 4. آیا دغه دوه معادلې معادلې دي او که نه دي؟ دا چې دغه معادله ساده شکل لري په دې باندې عملیه نه اجرا کوو. دغه معادله ساده شکل نه لري نو په دې باندې عملیه اجرا کوو تر څو ساده شکل غوره کړي او د دې سره د مقایسې وړ شي. لیکو 8 د مساواتو بلې خواته اړوو. لیکو چې 2x مساوي کېږي 8. دواړه خواوې د x په ضریب باندې ویشو. یو وارې 2 2، 4 وارې 2 8. x مساوي شو 4. د دې معادلې شکل هم x مساوي 4 دی او د دې معادلې شکل هم x مساوي 4 و. دا چې دواړه معادلې یو شان حل لري، یو شان شکل لري، نو موږ ویلی شو چې دغه دوه معادلې معادلې دي په خپل منځ کې. که چیرې یو شان قیمت ونه لري نو موږ ویلی شو چې دغه بیا معادلې نه دي. ښه زده کوونکو، هیله ده چې دغه موضوع باندې پوه وئ. تر بیا ښې چارې.